د علم لړۍ د جاري وي مدام څښتن دی لري له هر شر الله تعالی کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام راغلی یا هغه عالم یا هغه علمي قدر په حیثیت باندې چې خدای پاک دې ته عزت ورکړی علم ورکړی یې په زړه کې باندې عزت ثابت د هر عالم خبرې ته په عشق او محبت باندې کېږو په عزت باندې کېږو یا به څه اثر د ځان سره یوسو یا به دلته یو څه اور د عشق بند شي آرام د ژوند فلسفه دا زده کړه بیا علم ځکه خو د علم ساتل کېږي په ادب عربي مقوله ده الدين كله ادب دین ټول ادب او عوام خواص او عوام ده كامل إيمان الأمر شاب طاب العيش وطاب العيش وطاب لنا بس يرسول ثانوي يوم أكيد كيفية بالجوش ثانوي ده تقوى ولد ده قبول علم على ملا شامل كوي ده قبول جهاد على ملا تتبع عليك الشميل بالي إمام بس قلتمة تيوارو إمام دا علم میراث دی د خیر البشر دا علم انسان ته دی نور البصر دا ټول چاپیریال مو په علم ابا أيها الحشد الكريم أيها الأفاضل أيها الطلاب الأعزاء إن حضوركم وتشريفكم إلينا لمن دواعي الفخر والحضور والفرح والسرور نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا طبقات او د مسؤلیت ډېر متوجه دی په نسبت نورو قدرونو خلقونه ځکه د نظام د علماو په رهبرۍ کې دی کوم انسان چې الله ته محبوب وي نو الله تعالی دغه انسان ته محبوب وي دا محبت د دواړو طرفینو نه ده کوم انسان چې د خپل خالق سره محبت پیدا شو د دغه انسان په ژبه باندې بیا شپه ورځ چې د خپل محبوب صفات ذکر کېږي په ده باندې نه بوج کېږي لډیرو تلخونه یې ډک دی مسیر له ځانه کړه تاو د غربت په زنځیر هدف ته برسې ای ستړی اشنا کړل دې په ځان تکلیفونه تمام کړل دې په ځان تکلیفونه تمام د علم لړۍ یاد داریم هر لحظه‌ای که ما در اینجا بودیم و زندگی کردیم هر لحظهش یک خاطره خوشی است اما بهترین لحظه اون لحظه‌ای بود که با جناب شیخ بزرگوار روبرو شدیم و واقعا یک مهر پدرانه با ما کرد که هرگز فراموش شدنی نیست د خدای عظیم نعمت ته په تاسې باندې مشرانو د دغه نعمت قدر وپېژنئ د دغه علماو قدر ګورئ د زړونو درنه ونوځي د دغه طالبانو قدر د زړونو ونوځي د دغه مشایخو قدر د دغه زړونو ونوځي که د خپل حکومت بقا غواړئ که د خپل قدرت بقا غواړئ که د خپل خدمتو سهولت غواړئ والله العظیم د دغه مسلمانانو په دعا باندې به تاسو ترقي کوئ که دغه مسلمانان خفه شو د دغه زړونه آزار شو بیا به دغه حکومت په بل طرف باندې وي ګورې دغه قدرت یو د تکبر منشه ده چې تکبر په ځان کې پیدا نه کوي تواضع چې نه وي ولایت نه پیدا کېږي د خدای دوستي نه پیدا کېږي الله تعالی زموږ مشران ټول په شریعت باندې مستقیم کې الله نیتونه یې صفا کې الله اخلاص نصیب کې خدای پاک شرح صدر د خیر په طرف باندې وکړي الله تعالی په ملت باندې مهربان وګرځي اقدام مغلوب کړه تورتم را کړه کول اقدام
جاری وی مدام څښتن دی لري له هر شر په آرام د ژوند فلسفه